إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم علینا وعلیکم د اجازین بعد. زمنگ استاسو بحث روان دے د امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله داولنی حصی د مکتوبات شریف اجمال. دوشپیتم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله مرزا حسام الدین احمد رحمه الله تلے گلے. پدے مکتوب شریف کے یو مسئلے بانے بحث کریں او اغا مسئلہ دادا چہ دا سلوک نمخ کے سالک کی چکم جذبوی کم تیزی پکی دا دا مقاصد ندا بلکہ دا وسیلہ دا مقاصد دا. کلچ سلوک وشی بیا دا غین ورستو چی کم جذبه دا او کم تیزی دا او کم کوشش دے اغا بیا دا مقاصد ندے زکا دا سلوک نباد دے. بیا دی بانے یو اگد بحث کرنے دے. درشپیتم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ شیخ فرید بخاری رحمہ اللہ تلی کھلائے. بدے مکتوب کے امام ربانی رحمہ اللہ یو مسئلے بانے بحث کہیں. مسئلہ دادا چھ سمر انبیاء کرام تیر شوی دی در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نا تر آدم علیہ السلام پورے دا ټول انبیاء چیو پا اصول دا دین کے متفقو.
کم چې موږ او تاسو ورته مومن به وایو. آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. پا اللہ بانی ایمان، ملائکو بانی ایمان، درم پر رسولانو بانی ایمان، سلورم پا کتابونو بانی ایمان، پنزم پا تقدیر بانی ایمان، شپگم پا باس بعد الموت بانی ایمان. دیتا اصول دا دین وائی او دا مومن بیہی دی او دا ہر مومن بیہی دا ایمان خپل خپل مقصد دیں. نو سمر انبیاء کرام چی تیر شوی دی پا دغا اصول دا دین کی دوی سره متفقو. دا انبیاء کرامو چکم اختلاف ہو پا شریعت کی آغا پا فروع دا دین کیو پا اصولو کے نو. بیا امام ربانی رحمہ اللہ بعض کلمات متفقہ چی دا طول انبیاء پا منس کے متفقو اغیر آغستی دیو پا دغا مکتوب شریف کے ذکر کرنے. سلور شپیتم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ شیخ فرید بخاری رحمہ اللہ تا لکھلے دے او لے گلے دے. پدی مکتوب شریف کے امام ربانی رحمہ اللہ دا دے بیان کریں چہ دا انسان بدن تکم لذت رسیگی یا بدن تا جسمانی درد یا روحانی چکم دردون رسیگی. نو دا دی بیان کریں او بیائی سالکان پا دیتی اسکڑی دی چہ دا اللہ جل جلالہ دا طرف نکم مصائب رازی او آلام جسمانی رازی دا دی با تحمل کوئی دا با برداشت کوئی. یو کتاب دے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. پاغے کی دا اولیاء و دا بزرگان و صفات بیان کری. یو صفت دا دے چھ ولی و بزرگ با ہمیشہ مریض بھی، ہمیشہ با دا جسم و دا بدن دا دردون و دا تکلیفون سر مخامخ ہوئی، مصائب بور بان رازی. نو امام ربانی رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے ہم سالکانو تفرمائی کہ تاسو لوڑ مقامات حاصل والغواڑائی نو پدے لارکی با مصائب برداشت کوائی او آلام جسمانی با برداشت کوائی. پنزش پیتم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ خان اعظم مرزا عزیز کوکر رحمہ اللہ تلے گلے. دیکھ امام ربانی رحمہ اللہ انتہائی دا افسوس اظہار کرے کہ اسلام ڈیر کمزور ہے دے، مسلمانان ډیر کمزوری شوی دی. پکار دا دے چې اهل اسلام قوی شي او د اسلام او د دین د احکام و اجراو شي. مسلمانانو کی قوت پکار دے. دا کم حال دے چې مسلمانان کمزوری دی، اسلام بانے کافران غالب شوی دی او بیکار خلق. نو دا یو غم او دا افسوس اغی اظہار پدی مکتوب کی کڑے.